بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو په اے اف سمارټ ټیکنالوژي یوټیوب چینل کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. نننۍ موضوع چې ده زمونږ هغه صادره او وارده ده. څنګه به یو مکتوب چې راشي ادارې ته څنګه یې صادره او وارده ونیسو، نو زه به نن دغه طریقه تاسو ته ښیم. دلته ما سره په اکسل شیټ کې چې دی د صادره او وارده فارمټ دی، نو دا طریقه زه تاسو ته نن ښیم چې څنګه مکتوب صادره تاسو ته راشي، څنګه یې وارد کوئ ځان سره، او بیا چې تاسې چېرته لګئ څنګه یې صادر کوئ په صادره او وارده کتاب کې. راځو لومړی چې دی په صادره او وارده کتاب کې اوله صفحه چې دی هغه دفتر وارده یې، ورپسې مخامخ صفحه چې ده هغه دفتر صادره یې. دا دفتر وارده شو. دلته به تاسې صفحه لیکئ. مثال زه لیکم چې صفحه اوله جلد څوم دی، مطلب تاسې چې دی دغه کتاب استعمالوئ، په کال کې یو کتاب ډکېږي، دوه ډکېږي، درې ډکېږي. نو که چېرته اول کتاب وي تاسې به جلد یو ولیکئ، که دویم کتاب وي تاسې به جلد چې دی دوه ولیکئ، که دریم کتاب وي تاسې به جلد دریم ولیکئ. اوس مثال ما سره اول کتاب دی، زه اول لیکم کال. دا د کال څوم دی، دلته به ولیکئ 1404. همدارنګه دلته راځئ شعبه، کومه اداره کې چې تاسې کار کوئ د هغې ادارې نوم به ولیکئ، که هغه مکتب وي که یو بله اداره وي. فرض مثال زه لیکم چې ما سره مکتب دی فهیم لیسه په نوم باندې. دلته راځو مدیریت کې به ولیکو، فرض مثال معرف مدیریت بهسود پوهنې امریت یا مدیریت شو. ریاست کم ریاست مربوط دی؟ ریاست معارف ننګرهار. دا مو ولیکل. همدارنګه دلته به راشي په دفتر وارده کې به هم چې دی صفحه، دلته به هماغه اوله صفحه لیکل کېږي ځکه دا دواړه په یو صفحه باندې حسابېږي. همدارنګه جلد هم چې دی هماغه اول جلد دی. کال به دلته ولیکئ، کال چې دی فرضاً 1404. شعبه دلته هم لیکئ، مثال لیکئ چې فهیم لیسه. همدارنګه لیکئ مدیریت بهسود. همدارنګه ریاست لیکئ ریاست معارف ننګرهار. دا مو ولیکو. اوس راځو دلته کله چې تاسې ته مکتوب راشي نو تاسې به مکتوب ځان سره قید وارده نیسئ. د وارده په صفحه کې به تاسې څه کوئ، هغه به دلته ځان سره رسوئ. لومړی راځو دلته د خلص مطلب یا موضوع لیکو. د مکتوب په سر کې تاسو ته یو موضوع درکول شوی وي چې هغه موضوع به تاسې دلته ولیکئ. مکتوب چې د څه په اړه راغلی وي یا خلص مطلب یې تاسې راخلئ دلته یې لیکئ. فرضاً زه لیکم چې د مکتوب چې دی موضوع ده د جدید شمول زده کوونکو شهرت. دا موضوع ده، مطلب تاسو نه غوښتنه کړې چې د جدید شمول زده کوونکو شهرت موږ ته راولېږئ، نو تاسې دا ورته ولیکو. همدارنګه مرسل لیږونکی څوک دی؟ ریاست معارف ننګرهار. دا چې دی دا یې لیږونکی دی، نو تاسې ته چې دی چا ولیږه؟ ریاست معارف ننګرهار. دا برابر کړم چې دې کې معلوم شي شرینک ټو فټ. ریاست معارف ننګرهار چا ته ولیږه؟ فهیم لیسې ته. همدارنګه مکتوب چې دی یو دانه مکتوب دی، په کم تاریخ تاسې هغوی رالیږلی، د هغوی د مکتوب هغه نیټه چې په مکتوب کومه لیکل شوې، فرض مثال 1404 د پنځمې، فرضاً نن چې دی شلم دی، تاسو ته په 15 تاریخ باندې دا رالیږلی. دلته اوس راځو تاریخ وارده. تاسې مثال په نن ورځ باندې چې دی تاریخ وارده نیسئ. دلته به تاسې تاریخ وارده چې دی نننی تاریخ ولیکئ، 14 د پنځمې شلم. تاسې نن ورځ چې دی دا قید وارده ونیو. بیا دلته راځو یو شی اضافه کوو. دلته چې دی مکتوب، مثال یو مکتوب دی
او ضمایم لري که نه، که چېرته نورې ورقې اضافه ورسره وي ضمایم وي هغه به دلته ولیکئ، که 2 ورقې وي 3 وي 4 وي 5 وي هر څو وي دا به دلته ولیکئ. مثال یو مکتوب دی 2 ورسره ضمیمې دي نو دلته مو تاسو ولیکئ. او یو بله خبره دا نمره ثبت ارشیف که چېرته هغې باندې د ارشیف نمره وي ځینې وخت چې د ارشیف کې ثبت کېږي هغه مکتوب او د ارشیف یو نمره لري هغه نمره به تاسې بیا دلته لیکئ. راځو اوس دغه نمبر مسلسل چې ده نمره مسلسل دا د صادرې او واردې دواړو دپاره همدغه نمره کارول کېږي. ځینې دلته لیکي دلته هم لیکل کېږي خو همدغه یو چې ده دا کافي ده دا نمره چې ده لیکل کېږي. ښه اوس تاسې خو دا قید وارده که بیا به تاسې راشئ په مکتوب باندې به ولیکئ قید وارده شماره به په ولیکئ. تاسې ځان سره به څومره شماره قید وارده ونیو ورباندې وبلیکئ یو په کم تاریخ باندې 1404 د 15 شلم باندې تاسې ته چې دی دا راورسېد او په کتاب کې مو ثبت که نو تاسې به دغه تاریخ او دغه شماره چې دی ولیکئ. لکه څنګه زه به دلته تاسې ته یو دغه وښیم تاسې به دلته داسې یو خط کش کئ یا به ولیکئ چې قید وارده خط به کش کئ وبلیکئ مثال شماره د مکتوب یو ده تاریخ 1404 د 15 شلم دا به تاسې په مکتوب باندې ولیکئ او مکتوب به ځان سره واخلئ په دوسیه کې به یې کېږدئ قید به یې کوئ. نو په دې طریقه چې دا موږ ولیکو. اوس نمره مراجع او اقدام ته وروسته راځو په دې باندې پوه کوم چې دا څه کار کوي. راځو فرض مثال تاسې ده ته ځواب ورکوئ پام دی نن ورځ هم ځواب ورکړه که چېرته مکتوب جوابي نه وي نو بس دلته تاسې چې دی دا ځای به سپین پرېږدئ که چېرته پکې لیکئ چې ثبت شو یا حفظ شو هم لیکلی شي دغه ساحه کې خو نور به بیا دې ساحه کې تاسې لیکل نه کوئ که چېرته ځوابي مکتوب نه و او که ځوابي مکتوب و ځواب یې غوښته نو تاسې که چېرته په همدې ورځ مو ورته ځواب ترتیب که په همدې کالم کې به تاسې ولیکئ. په همدې ورځ مو ترتیب نه که مثال سبا بله ورځ چې دی تاسې څو ورځې وروسته ځواب ترتیب که او تاسې سره چې کوم دی دا خانې نورې مکمل ډک شوي دي نو تر فرض مثال تاسې راغلی په دې 5م شماره کې تاسې ځواب ورکړئ یا په 6مه شماره کې نو دلته به تاسې بیا څه ولیکئ په دې 5مه شماره کې به اول تاسې بیا ولیکئ تاریخ په کومه ورځ چې تاسې ځواب ورکړئ. فرضاً زه ځواب ورکوم 1404 د 5مې په 15 باندې مطلب فرضاً نن ورځ 15 تاریخ دی او په دې ورځ ځواب ورکوم نو تاسې به په دې ساحه کې ولیکئ. دلته مو تاریخ ولیکه زه به دا برابر کړم څوارلس څلور د 15 تاریخ تاسې دا ځواب ورکوئ. مرسل لیږونکی څوک دی؟ مثال لیږونکی چې دی فهیم لیسه ده چا ته یې لیږي ریاست معارف ننګرهار. ښه ستا د خلص مطلب څه دی غوښتنه د څه شي شوې ده نه ته ځواب د څه شي ورکوې نو دې کې به تاسې ولیکئ چې د جدید شمول زده کوونکو شهرت. صحیح شو؟ د دې غوښتنه شوې تاسې نه دا مو ترتیب کړه او دا تاسو بیا چې دی ورلیږئ نو دا مو ورته ولیکه
نمره دوسیه که چېرته تاسو سره ډېرې زیاتې دوسیهګانې مطلب په کال کې 10 دوسیې 20 دوسیې څومره تاسې ډکوئ دلته چې کومه دوسیه کې تاسې ږدئ د هغې نمره به ولیکئ مطلب مینوټ چې تاسې کومه دوسیه کې ږدئ هغې شماره به ولیکئ فر مثال زه په اوله دوسیه کې ږدم نو نمره ته راځئ نمره دلته موږ تیار موږ سره موجود ده 5مه شماره ده تاریخ چې دی دلته به محل و نمره جدول امضا مطلب چې تاسې چاته سپارئ ورکوئ دې ځای کې به چې دی هغه تاریخ ولیکئ د هغه ادارې نوم به ولیکئ نو چاته یې چې سپارئ او دلته چې راځو شعبه حفظ او شعبه و مخزن دې کې ځینې وخت چې دی تاسې دا مکتوبونه ډېر زیات شي تاسې سره چې دی د ارشیف شعبه وي داسې اداره وي چې هغه ارشیف لري او ګودام لري نو په هغې کې چې دی تاسو بیا ارشیف ته دا مکتوبونه چې دی سپارئ ټوله نو هغوی نه چې دی بیا امضا اخلئ هغوی ځان سره دغه مکتوبونه چې دی هغه مکمل دا دوسیې او مکتوبونه ځان سره حفظ کوي ساتي مطلب ډېر وخت دپاره ځکه په خپله ستاسې په اداره کې چې دی زیات وخت دپاره نه ساتل کېږي مثال دا بیا سپارئ ارشیف ته نو هغه ارشیف نه چې دی تاسې دلته بیا امضا اخلئ کله چې دا مکتوب تاسې صادر کړ او هغوی نه مو چې دی امضا واخیسته ور مو کړ نو اوس به تاسې دلته راشئ نمره مراجعه و اقدام ته دا تاسې چې څومه شماره کې چې دی تاسې ځواب ورکړی په 5مه شماره کې نو تاسې به دلته 5مه شماره ولیکئ 5مه شماره چې ده تاسې په 5مه شماره کې دې مکتوب ته ځواب ورکړ نو دغه شماره مو راواخیسته نمره مراجعه و اقدام کې مو ولیکل یعنې مطلب دا چې په 5مه شماره کې چې دی دغه مکتوب باندې اجرات شوي دي او ځواب ورکول شوی دی نو دا د دفتر وارده او صادره یا د مکتوب صادره او وارده نیول نو هیله ده چې په دې باندې پوه شوي یاستئ که چیرې تاسو سره کومه پوښتنه وي پوښتنه مو کمنټ کړئ تاسو ته به انشاءالله ځواب درکول کېږي او زموږ چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ او د ملګرو سره شیر کړئ مننه